أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. زما عزتمندو د وظایفو او د دعاګانو په دې سلسله کې زه تاسو ته یو بله مفیده وظیفه ښیمه چې زمونږ هر مسلمان ته د هغې ضرورت دی او د الله رب العالمین ارشاد هم مبارک دی چې د الله تعالی دپاره ښایسته نومونه دي. تاسو په دې نومونو باندې الله تعالی بلئ. د الله تعالی دا صفتي نومونه دي 99 یعنی یو کم سل نومونه دي: رحمان، رحیم، عزیز، غفار، حکیم، حنان، منان وغیره نومونه دي او دا ډیر بابرکت نومونه دي. د هر نوم چې کوم دی زما عزتمندو خپل تاثیر او اثر دی. دا د الله تعالی پاک نومونه دي. په دې کې الله تعالی چې کوم دی یو اثر ښودلی، په خپله موږ ته الله تعالی دعوت راکوي، الله حکم راکوي چې په دې نومونو باندې تاسو الله تعالی بلئ او د الله ښایسته نومونه دي او په دې نومونو کې الله رب العالمین اثر ایښودلی دی. دغې وجې نه بزرګان دین د دې وظایف ورکوي او زمونږ یو استاد محترم چې بالواسطه زمونږ استاد دی، یو صوفي بزرګ عالم دی او د څه تعارف محتاجه نه دی، مولانا پیر ذوالفقار نقشبندي دامت برکاتهم العلیه. هغې هم په خپلو وظایفو کې د هغې خطبات اکثر مونږ پړاوو او د هغې د خطباتو په مطالعه کې یا د هغې په ملفوظاتو کې دا دعاګانې او دا وظایف مونږ ته میلو شوي دي. نو دغې وجې نه مونږ ځان سره لیکلي دي. مونږ دا غواړو چې دا تاسو سره هم شریکې کړو او تاسو ته هم وښیو. او زموږ چې کومه حلقه احباب دی، خاص کسان، هغه خو هم د دې نه استفاده کوي. مونږ دا غواړو چې زموږ نور مسلمانان نولم چې هغې هم د دې نه استفاده وکړي، د فیسبوک یا د یوټیوب سوشل میډیا په ذریعه باندې هغې ته دا ورسیږي او عامو مسلمانانو ته هم د دې نه چې کوم دی نه فایده وشي. یو اسانه وظیفه ده. د الله تعالی 3 صفتي نومونه دي او ډیره مجربه دعا ده، وظیفه ده او خپله ذوالفقار پیر ذوالفقار نقشبندي رحمت الله علیه خپلو شاګردانو ته یعنې دا ښودلې ده، تلقین یې کړی دی. مونږ هم هغه دعا ځان سره لیکلې ده. نو مونږ دا غواړو چې تاسو سره دا شریکه کړو. د الله تعالی 3 نومونه دي: یا رحمانو، یا رحیمو، یا هادي. یا رحمانو، یا رحیمو، یا هادي. دا د هر مانځه نه بعد 21 ځله، د هر مانځه نه بعد 21 یعنی 21 ځله دا دعا ویل دي، دا وظیفه کول دي او په دې باندې وخت هم نه لګي. په تسبو باندې یا د ګوتو په بندونو باندې یا رحمانو، یا رحیمو، یا هادي، یا رحمانو، یا رحیمو، یا هادي، یا رحمانو، یا رحیمو، یا هادي دا ویل دي. دا د څه شي دپاره ده؟ نو دا دې دپاره ده چې د یو سړي چې کوم دی یعنې کاروبار دی، کاروبار یې په ټپه باندې ولاړ دی، د هغې دپاره دی دا وظیفه کوي. انشاءالله الله تعالی به یې کاروبار کې خیر و برکت چې کوم دی واچوي. دغه رنګې د چا یعنې مطلب دا دی چې رشته نه میلاویږي، هلک دی یا جینۍ ده، د هغې رشته نه میلاویږي او نو د هغې دپاره دا وظیفه کوي. الله تعالی به ورته نیکه بهترینه رشته دا په لاس باندې راولي. دغه رنګې بعضې خلک اکثر وظیفه غواړي وي چې زوی مې دی، لور مې ده یا رور مې دی، هغه بدعمله دی او خبره پې اثر نه کوي او ګډ وډ ګرځي. نو د هغه د هدایت دپاره او په راه راست باندې راوستلو دپاره دا دعاګانې دي، دا وظیفه ده. اول خو پکار دا ده چې دا
هغې ته ووایي او که هغې ته تاسو ووایي نو هغې دا وظیفه نه کوي که ته ورته وایي چې دا وظیفه وکړه څه دپاره ده یاره چې په سمه لار باندې راشي هغه دا نه کوي هغه ته یعنې په حکمت عملۍ سره دا ښودل دي په یو ښایسته طریقې سره چې بچیه دا وایه درته یو دعا ښیم الله به باندې رحم و کرم وکړي او بیا یو انسان چې کله د هغه کاروبار په ټپه باندې ولاړي نو هغه هر قسمه تکنیک اختیاروي هر قسمه طریقه اختیاروي او خاص کر به مسلمان بنده هغه خو بیا په روحاني اسبابو باندې نظر وي اکثر هغه به د دعاګانو د منځه طرف ته تلاوت طرف ته دې طرف ته چې کوم دی متوجه کېږي او د مسلمان په دې باندې ټول نه زیات یقین وي اکثر د علماو نه د بزرګانو نه وظایف هم غواړي او په کار دا هم ده چې مسلمان بنده چې کوم دی په دې وخت کې الله تعالی ته اول رجوع کړي صدقه وکړي 2 رکعاته صلات حاجه لمونځ وکړي او هغې نه بعد چې کوم دی دا دعاګانې وکړي دا وظایف وکړي چونکې دعا وظیفه چې کوم دی دا د یو بېچینه یو بېقراره او زړه چې کوم دی اواز دی دا الله تعالی ته ورسیږي او مسلمان بنده ته په دې باندې چې کوم دی چونکې د الله په ذات باندې د هغه توکل وي بروسه وي نو مسلمان بنده چې کله دا وظیفه وکړي د نورم یقین مضبوط شي او دی وي چې زما د بېچینه زړه اواز الله تعالی ته ورسېدو الله رب العالمین به لازما چې کوم دی زما مدد کوي نو دغې وجې نه د رشتې دپاره مناسب رشتې میلاوېدلو دپاره او دغه رنګې یو یعنې د هدایت دپاره یو انسان بدعمله دی د هغه دپاره او هغه ته تلقین کول پکار دي چې بچی دا وایه او که ته وایي چې هغه مونځ نه کوي نو لمانځه نه پس به دا وظیفه څنګه کوي نو که مونځ نه کوي عموم پکار دا خو ده چې مطلب دی مونځ کوي نو وظیفې به هم قبلیږي دعاګانې به هم قبلیږي ګوره د مانځه سره چې کوم دی د وظایفو د قبلېدلو ډېر لوی ګهره تعلق دی ګوره دا وظایف داسې دي لکه تا ته چې ډاکټر دوی ولیکي ټیبلټ درته ولیکي دوایي درته ولیکي دا به دومره مقدار کې دا دوایي چې کوم دی استعمالې دومره سهار غرمه ماښام درته وایي که نه دا به دوایي به چې کوم دی استعمالې خو ډاکټر درته دا هم وایي چې دې دوایۍ سره به ته پرهیز کوې نو چې پرهیز کوې نو هغه دوایي چې کوم دی بیا اثر کوي او هغه میډیسن بیا اثر کوي هغه بیا نورون علی نور شي او که ته داسې کوې چې دوایي استعمالې د ډاکټر او هغې سره چې کوم دی یعنې پرهیز نه کوي نو بیا هغه دوایي ګورې ډېر اثر نه کوي اگر چې هغه وختي طور څه فایده در نصیب کړي خو مطلب دا دی چې اثر هغه طریقې سره نه کوي چې کومه پکاري نو دغه رنګ یو سړی چې کوم دی دعاګانې غواړي او وظایف غواړي او مونځ و دس نه کوي نو په دې کې به کمزوري وي خو بهرحال د دې دعاګانو پیر صاحب لیکي وایي چې د دې دا برکت هم دی انشاءالله د دې دعاګانو چې کله دی دا دعاګانې کوي الله تعالی به دې رو رو په راه راست باندې راولي انشاءالله دته به چې کوم دی د نیک عمل توفیق ور نصیب کړي نو دا دعا ده او دا وظیفه ده دا د هر مانځه نه بعد 21 مرتبه ده 21 ځله یا رحمانو یا رحیمو یا هادي یا رحمانو یا رحیمو یا هادي دا دعا ځان سره یاده کوي او خپل هم یاده کوي په خپلو بچو باندې هم کوي او دغه رنګه چې کوم دی نورو مسلمانانو وروڼو ته دا دعا شیر کوي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین